په پنجاب کې یو فوجي افسر و هغه ته یو ښکلې جینۍ د نکاح دپاره پیش کړې شوه چې دې سره ته نکاح وکړې دا خبره ډېره قیمتي ده جینۍ چې پیش کا هغه قیدانیانو کې وه دا فوجي افسر دی نو هغه پیژاندل نو دی ورته وایي چې تا خو به زه والم نکاح سره اوس خو په دې غریب خبر هم نه و چې د قیدانۍ سره نکاح کېږي او که نه کېږي دا ښځه کولی شي او که نه شي ښځه کولی خو وایي ټیک ده وایي تا به په نکاح والم خو ګوره زه به قیداني کېږم نه ما ته به د قیدانیت څه نه وی وایي ای بلکل ته مه قیداني کېږه تا سره موږ څه کار نشته دی خو دا جینۍ ته په نکاح باندې د قیدانیانو هغه چالونه او چالونه ته به پوه هم نه شي او د ایمان نه به خلاص کړی بس نکاح وشوله نو بیا خو رشته داري شو نو دا خواښې ده او دا اصغر دی او دا اوښی دی بس بیا تګ راتګي نو دا تګ راتګ او هغه رشته قایم شوله په دې کې ورو ورو د دوی مذهبي مشران هغه پکې رال او د ده سره بحث مباحثه دې پنجاب کې ګوره ستا فوجي افسر دی نو هغه سره بحث مباحثه هغه چالو که نو دا خو ډېر کلاړی ني پاخه رامې ني نو وایي خیر دی موږ تا ته دا نه وایو چېرې ته قیداني شو یا په مرزا غلام محمد قیداني ایمان راوړه یا یې منه یا یې مه منه خو ته خیر دی بس خپل الله سره مشوره وکړه استخاره وکړه چې او دا مرزا قیداني دا پیغمبر دی او که نه دی او دغه رسول الله مبارک اخري پیغمبر دی او که د ده نه پس بل پیغمبر راتلی شي دی اوس دې جنجال کې اخته کو اوس دله د زارو پیلۍ ورکوي د زارو ګوټ ورکوي نو دی وایي زه دې کې څه ګناه ده خو بس استخاره به وکړم که چېرته زما را پیغمبر په حق او خو نه قیداني کېږم د دوی نه منم او که چېرته استخاره کې او الله سره مې مشوره وکړه او الله راته وښوده چې دا قیداني دا مرزا غلام محمد قیداني دا پیغمبر دی بس او به راته الله ویلي نو الله سره مشوره ده دا په دې غم او جنجال باندې اخته کو د استخاره وکړه چې استخاره وکړه خوب ګوري چې مرزا غلام احمد قیداني دا ناست دی د پیغمبرۍ په شکل کې او دا پیغمبر دی او خلک دې راتاو شوي او خلک د هغه په لاس باندې بیعتونه کوي ایمان راوړي دا چې راپاڅېدو خوب یې ولیدو بس ویل زما په مرزا غلام احمد قیداني باندې ایمان دی او نبی علیه السلام یاده ویل دا آخري پیغمبر نه دی او د هغه نه پس هم پیغمبران رات خلک خبر شو چې دا څه وشو هغه ویل دا الله ومنم او که د مولانو ومنم موږ پښتانه کله دا چغې وایي دا الله ومنم وایي ما خو د الله سره مشوره وکړه الله ویل چې دا پیغمبر دی الله راته وښوده چې دا پیغمبر دی نو د مولیانو دا خپلې علاقې مولیان هغه ورباندې ستړي شو ډېرې هلې ځلې خو هغه ناامیده شو او دا چناب نګر کې دا مسله هلته وه مولانا یوسف لدیني شهید رحمه الله هغه رالی جلسه وه سالانه دغه شانه پروګرام و هغه ته چا بیا وویل چې دغه شان مسله پیښه ده نو بیا به هغه د علماو سره ملاوېدوم نو ما له د اطمینان جواب نشي راکولی ما الله سره مشوره کړې بس ما ته الله وایي چې دا صحیح پیغمبر دی زه د مولیانو نه منم نورو سره نه ملاوېږم زه یې تنګ کوم خو بیا چې د یوسف لدیني شهید رحمه الله یې واورېد چې دا خو دی کې غټ عالم دی ویل خیر دی ده سره به ملاو شم بیا هغه چې کېناسته خبرې لویه قیصه ده نو هغه ورته وویې هغه لاسونه یې ولښکل که د هغه قیداني او دا هغه خپل د مینې اظهار یې وکړو او په دې زړه کې دا وویل لکه ده خو به دا ویل چې د الله ومنم او که د ملا ومنم نو دی وایي دې زړه کې ما دا وویل په خوله خو مې وویل چې نن د دې ملا ومنه او د الله مه منه نن د دې ملا ومنه او د الله دا ظاهري ډېره بده خبره ده چې د الله مه منه او زما وایي ما دې زړه کې ویل هغه ته مې دا ویل هم نه شي چې د الله مه منه او زما وایي ته پکې لا د کم باغ اموله یو ګازر یې وایي ما هغه ته ویې خبره مې ورته شروع کړه دا دومره قیمتي خبره علماو له الله ډېر فهم ورکړی چې تا ته کله دی دا وسوسه واچوله او دا د زارو پیلې د قیدانیت درکوله چې خیر دی بس ته استخاره وکړو که بس درته حق ښکاره شو ویې منم که حق ښکاره نه شو مې منم بس دا ایمان د دقه خبرې سره چې ستا د نبي علیه السلام په پیغمبرۍ کې شک رالی چې دا آخري پیغمبر دی او که دی او که نه دی او دا خبره یې دله ذهن کې واچو چې دا مرزا غلام محمد قیداني دا پیغمبر دی او که نه دی نو چې کله دا شک در وغورځو ستا د رسول الله مبارک آخري پیغمبر کېدو کې شک شو چې شک رالی ته کافر شوي او چې کافر شو تا استخاره وکړه نو کافر ته الله بیا دقه شانه قیدانانو ته الله پاک څه ښیي پیغمبرانو ته ښیي او خلک د هغه په لاسونو باندې بیا کې ستا نه ایمان تللی او ته مسلمان نه وي ستا مشوره الله سره نه وه ته په سمه باندې نه وي ځکه نه ته الله دغه خبیث خوبونه او دغه خبیث یې درته وښودو که ستا د زړه شیشه صفا وې مسلمان وې او مؤمن وې بیا یې درته هغه قیدانې پیغمبر نه ښودو د دې د وجه نه امام صاحب وایي چې موږ رسول الله مبارک آخري پیغمبر بلا دلیله منو رسول الله مبارک آخري پیغمبر
بلا دلیل او وایي چې څوک د دلیل مطالبه وکړي چې ما ته بیا دلیل پیش کړه کنه د آخري پیغمبر دی او دا سړی وایي کافر دی دا سړی ولې تا دا یقین نه دی ستا دا ایمان نه دی تا پکې لا شک دی چې ته دلیل نه غواړې که چا دلیل مطالبه مو که په هغې د ختم نبوت باندې دا سړی کافر دی نو تا له دا ذهن جوړ کړی نو دې کافر کړی نو بس هغه وایي په ژړا شو بیا د هغه دواړه لاسونه خپل کړه واپس مسلمان شکمزاري چې ورکړي و هغې پې واپس الټه یو قیق نو ته وګوره څومره جنجال ښځه به راخوشي کړي خیر دی بس که نه داسې ته یو استخاره وکړه نو څومره لوی جنجالونه او افسران خلک عهدهدار خلک نو ما ورته څه پیپر او مولي او ګازرې چې ما ورته به دوکه نه کړي نو چې کله زموږ د دغه شان علماو سره تعلق وي دغه مجالسو سره تعلق وي هغه مجلسونه بیانونه واورو نو انشاءالله د دغه فتنې به نه ښکار کېږو الله دې ما او تاسو سره دغه فتنې نه محفوظ وساتي واخر دعوانا الحمدلله